ملګرو شیخ ادریس صاحب اول ځل دوبۍ ته تللی او په دوبۍ کې څه بلا یې لیدلې ده، څه عجیبه معجزه یې لیدلې ده. نو خپل هم په تعجب کې او دا بلا یم چې لیدلې ده قصدن یې نه ده لیدلې. ګوره هسې غیر اختیاري یې پې نظر لګېدلی. راځئ چې وایو ورو څه شی لیدلي. په دوبۍ کې یو ځل په 2005 کې د تریم اوس هم تریم یو میاشت مخکې نو موږ په لیفټ کې بره ختو. هغه ټوټل د لیفټونه دي پکې. نو چې لیفټ کې ختو ما خو پټکې په سر و رومال مې په سر و. نو یو ځای کې لیفټ ودرېده، نو یو ښځه را دننه شوه. ما پې غیر اختیاري نظر ولګېد په دې ښځه. من چې څوک به را دننه کېږي، چې را دننه شوه نو صاحب د هغې صرف د دې سینې د پاسه یو وړه غوندې ټوکړه وه بس. استغفر الله. او د دې رولونو په منځ کې یو پوټې غوندې ټوکړه وه بس. مخصوص اندام یو 4-5 ګوتې ټوکړه وه چې هغه یې د خانګو کې تاو وه، او په سینه د پاسه یې راکوټې غوندې یو شی غیر اختیاري لاندې بره او چې ما وکتل ډېر زیات خفه شوم. او تکه توره چېرته د دې دغه علاقو وه د افریقې والا ډېره درنه پهلوانه ښځه وه. نو ما د خولې نه غیر اختیاري وختل، ما وی انا لله و انا الیه راجعون. یا خدای دا څنګه ښځه ده چې دا مې ووی که نه اوهو هغه بلا غصه شوه او ما ته وی لا حول ولا قوة الا بالله. هلکه مې ښځه خو مسلمانه ده، ځکه لا حول ولا قوة خو مسلمانه وی، لا حول ولا قوة الا بالله. او مړه په عربۍ کې داسې کنزل ما ته شروع کړه که نه چې درته نشم ویلی. بلا بدره دې راته ووایي چې تا دا انا لله ولې وې، ما څه ګناه کړې ده چې ته دا وې. یا صاحبه زه غلی شوم، مې دې بلا سره څه کې. هغه بره په یو دغه کې بټن واله او په بل فلیټ کې کوش وه، خو چې تله نو ما ته شاته کتل او کنځل یې کول. مې ځه امبر سره میخي دا تور شکل دې نیولې دي مردارې، خدای دې بیخ وباسه بربنډې وته. نو ما ته ملګري وي دا ستا په دې پښتو دا پېښ وه. مې نه، مې ماله خو عربي راتله کلبه یا حماره وغیره مې ورته ویلي شو. نو وی تا ورته عربۍ کې هغې خو عربۍ کې تا ولې نه وې. مې زه پاګل وم، مې هغې بلا سره اوس که یو دغه یې را کړې وه د لیفټ نه بار ایستمه. خدای له مصیبت و. نو پښتو کې دې ولې وی خو پې پې نه شوه، میړه مې سپک شو. ښه نو شیخ صاحب بیچاره 2015 کال کې تللی و هلته دوبۍ ته. اوس چې تللی و نو دا حالت یې لیدلی دی. بس ښه شو چې الله په خیر تېره کړه در باندې شیخ صاحب، او لانجه دې ورسره نه ده راغلی. هغه رښتیا هم ډېرې پهلوانانې دي او ډېرې قوي دي، او څه بده خبره دې ورته نه ده کړې. اکثر عربان د افریقایي عربان هم دغه عربي وایي، په عربي ژبه خبرې کوي او پوهېږي. خو زه خوښ شو چې الله په خیر روغ و جوړ راوستلې او بس الله دې ورحمېږي. نو که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر یې کوئ. نور ښه وخت ولرئ.